درنو لیدونکو السلام علیکم. سوال دا پیدا کیږي چې په کابل کې د موجودو خلکو حکومت پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو اوس یې هلیکاپټرې د چا په اجازه په خوست کې ناستې کوي. ویل کیږي چې پرون مازدیګر 3:30 بجې د پاکستان MI-19 جنگي او ترانسپورتي چورله کې د خوست په زاړه میدان یا کې پیپ میدان کې ناسته کړې ده. اوس سوال دا پیدا کیږي چې څوک او په دې چورله کې څوک راغلی و، د څه لپاره راغلی و، د چا په اجازه راغلی و. بل پلو حامد کرزی وایي له تاوتریخوالي سره د مبارزې یوازینۍ لاره عدم تشدد دی. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي عدم تشدد له تاوتریخوالي سره د مبارزې بهترینه او یوازینۍ لاره بللې ده. د کرزي له مطبوعاتي دفتر څخه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره شوي پیغام کې راغلی چې د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان دردېدلي خلک له کلونو راهیسې د تشدد، تاوتریخوالي او جګړې له امله کړېږي او د سولې، خوشحالۍ او هوساینې هیله لري. پیغام کې وړاندې راغلی چې د عدم تشدد د عالي مفکورې بنسټګر مهاتما ګاندي او فخر افغان خان عبدالغفار خان په سیمه کې د عدم تشدد د فلسفي او تګلارې په پلي کولو بشریت ته ستر انساني خدمت کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.